کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. خان صاحب پورته شه. خان صاحب هیله کوم داسې مه کوئ. اوسګانا چېرته یې؟ مهرباني وکړه دا ډیپو ته بوځه. دا نجلۍ خپل کور کې نه غواړم تر څو چې ما امر نه وي کړی د دې ځای نه ونه ووځې. ورکه شه. مېرمنې هیله کوم ما وژغوره. خیر دی مېرمنې خیر دی. ما ته ویلي و چې د دې کور مېرمنه زه یم یاسمین. تا غلطه ښځې سره مرسته وکړه. اوس نو خپله سزا ووینه. مېرمنې خیر دی مرسته وکړئ. مېرمنې خیر دی. آسیې ښه به وي چې نور دا خبره ومنې. جګړن کرم نور نشته. ابراهیمه باور وکړه کرم ژوندی دی. کروندې ته راغلی و زما کوټې ته دننه شوی و. یاسمین ته یې ویلي و چې اسې ته ووایه زه هغه ژغورم. ان وګوره دی راته پرېښې وه. مڼه یې پرېښې وه؟ لومړی ځل مې هغه په مڼې ویشتلی و. خاطرات یې ژوندي دي خو جګړن کرم خپله شهید شو. د خیالونو نړۍ نه راووځه. ځان وژغوره. داسې مه وایه ابراهیمه مه وایه. زه هغه څنګه هیر کم. چا سره چې ډېره مینه لرم هغه څنګه هیرولی شم. آسیې زما مینې زه باور لرم کرم ژوندی دی. نه پوهېږم څنګه کیدی شي خو کرم ژوندی دی. که کرم ژوندی وي یا تا ته راځي یا هم کوم بل چاته چې ورته نږدې دي. نجاتي پلار تاسې واورېدل که نه؟ آسیې امشا کړه چې تاسې ژوندي یئ. څه وکړو؟ څه نشو کولی ابراهیمه. هغې کې د عسکرانو اروا شته. اوس چې ضد کړی ما پیدا کوي بیا مې هرومرو پیدا کوي. یو ځل دا کار حل کو وبه ګورو چې لقمان څه کړي دي. درته یې ونه ویل چې جلۍ یې له کوم ځای پیدا کړې؟ زه خو خان صاحب نه داسې پوښتنه نشم کولی. ویې ویل جلۍ پیدا کړئ کروندې ته راشئ. سمه ده وار به شو. خان صاحب یې په خپله راته ووایي. فکر کوم د بشیر کاسور سره دی. موبایل یې بند که. ځوانه کار بدل شو. ښوونځي کې ستونزه پیدا شوې. اوس کروندې ته ځو. زما د خبر په تمه اوسه. جګړن صاحب دا څنګه کار دی؟ اوس به وګورو وروره. ښه نو زه اوس ځم. جګړن صاحب زه هم در سره ځم. ته اوس هم دلته زما د خبر په تمه اوسه. سمه ده جګړن صاحب خو هیله کوم په ځان دې پام کوه. اندېښنه مه کوه. خوشبکه مخکې شه مخکې شه. خوشبکه مېرمنې خیر دی مرسته وکړئ. اجازه مه ورکوئ چې ما بوځي. هیله کوم. اوس دې هماغه مېرمن اسیه راشي او تا دې وژغوري. خوشبکه حالا مخکې شه درکوه. خوشبکه دلته راشئ دلته راشئ. آسیا نشته ورکه ده. ما تاسې دلته د مرغانو شمېرلو لپاره ګمارلي یې ها؟ ولې ولاړ یې؟ لاړ شئ ویې لټوئ. سمه ده خان صاحب. اوسګانا ماتینه اوسګانا
ته یاسمین واخله او هغه کور ته لاړ شه چې هلته مدن جنون کاکا بله نن شپه هلته یو کس راځي یاسمین سره موقتي نکاح تړي سمه ده خان صاحب تر اوسه وخته ده کله چې ما درته وویل بیا حرکت وکړه امر به پر ځای کیږي متینه ته هم د موقتي نکاح پخواني کور ته لاړ شه او هلته خدای دې د زړه صبر درکړي نجاتي ملګری دې ژوندی وي خدای دې د زړه صبر درکړي هیواد دې ژوندی وي. مهرباني وکړئ زه به تاسو ته حلوا راوړم نجاتي کاکا آسی راځه دلته زه د یو شهید پلار شوم آسی که څه هم زړه مې اور اخیستی او درد مې لوی دی بیا هم ځان ته تسلي ورکوم. نجاتي کاکا هغه ژوندی دی کرم نه دی مړ شوی ته دلته څه کوې؟ ارزو غوږ ونیسه ولې غوږ ونیسم؟ زما خاوند ستا له لاسه مړ شو راغلی چې زموږ دا حالت ووینې او خوشحاله شي. ارزو لورې بس که خلکو ته موږ مه شرموه. راځه کېنه لورې کېنه. جازمي مهرباني وکړه دا سیمه مو وکتله و مې کتله خو پیدا مه نه کړه. خدایا څه شوي ارزو څه دي؟ ما ته غوږ شه بشیر کراتیه د خپلې ماڼۍ ښځو باندې پام ساته که نه زه به هغوی ته د هغوی حد ورښکاره کړم. هر کله چې زړه وشي نو نشي کولی چې دوکان ته راشي. اوس راشه او اسیا بوځه که نه نو ورته به ښه نه وي. یعنې هلته ده زه اوس هلته درځم د نجاتي دوکان ته ځو چې اسیا راولو. راځئ چې ځو. باله خان صاحب حمدي تاسې چیرته یې؟ کاروان دی ته ځو. دلته مه راځئ هماغسې د نجاتي دوکان ته لاړ شئ هلته یو حسابي لرو چې خلاصه شي. شو کاروان دې ته نه ځې؟ خان صاحب وویل چې د نجاتي دوکان ته باید لاړ شو. نجاتي څوک دی؟ د میرمن اصلي پخوانی خاوند دی. خان صاحب وویل هلته یو حسابي لرو چې باید خلاصه شي. و به ګورو چې څه خبره ده. کله چې لاړو پوه به شو. د پلار دکان ته مې خان صاحب راغلی حمدي هو راغلو.
ته کور ته لاړ شه مولا دا زما شخصي مسله ده نه کېږي خان صاحب زم در سره ځم کیدای شي ګټه مې در ورسیږي ژوندی اوسې مولا خو په بازار کې هیڅ کله هم څوک د مولا خبر ته غوږ نه نیسي پوه شوې د همدې له امله ته کور ته لاړ شه راځئ بشیر ټول د باندې لاړ شي دا ځای تش کړئ ووځئ څه خبره ده ته څوک یې چې زما میلمانه شړې اوس به تاسې وګورئ چې زه څوک یم همدي نجاتي کاکا نجاتي کاکا خی څه کوې دا ته څه کوې غلی شه دا سړی څه کوي رزیله که پلار ته مې زیان ورسوی وژنم دی بله همدې وروره زه یم رستم د بازار درملتون والا تا ویلي وو که کوم مخ پټی دې ولیده بیا ماته خبر راکړه یو کس راغلی بیخي هماغسې دی وروره درمل اخیستو لپاره راغلی ما وویل درمل راوړم هغه مې په تمه کړی سمه ده اوس درځو اجازه مو ورکوه چې لاړ شي څه شوي همدي مخ پټی سړی مو پیدا که بازار کې د رستم درملتون ته ورغلی همدا اوس باید ورشو دا ښه خبر دی حالا راځه چې ځو مخ پټی باید په تمه نه کړو راځه هغه سړی چیرته ده خان صاحب له کړکۍ نه تښتېدلی ورپسې ورشه تل په هغه څه باور مه کوه چې لومړی ځل یې وینې داسې مه کوه وروسته له دې یوازې خپل کار ته پام کوه خان صاحب دې خوا به لاړ شو د هغې خوا ته لاړ شه زه دې خوا ته ځم اوس به وګورو چې څوک بریالی کیږي او څوک نه کیږي دا مخ پټی و منډه که همدي منډه که دا رازیل سړی په موږ ملنډې وهي څه خبره ده اوس ګانه سمه ده ته هم په یاسمین ډېر پام کوه
مونږ ملا سره یو ځای درځو خدای دې تا ووهي خو صبر وکړه بشیر همسا لپاره ځانګړي پلانونه لري څه خبره ده دا څوک دی هی موټر ودروه هر څوک چې تا ته یې وایم د موقتي نکاح لپاره خو به یې دلته جلۍ نه وي پټه کړې هی تا ته وایم زما غږ نه اورې ته نو څوک یې چې مخ دې پټ کړی ومې ویل موټر ودروه چاته وایم هله زر کوه موټر ودروه آسیا زما د سر بالا ته دلته څه کوې ها زما غږ نه اورې ها ته ما چېرته بیایې ووایه موټر ودروه که نه ودروه اوف توبه خدایه زه څه وکړم ته ما چېرته بیایې ودرېږه ومې ویل ودرېږه صبر وکړه مه تخته زه پوهېږم چې ته څوک یې کرمه ودرېږه yetim gönüller ته نشې تللی کرمه yetim gönüller kaldı Asya bir yanı yıkık bir yanında sevda Kerem yanır koda kor gibi hayat yolunda öyle içten öyle derin öyle sevişler aşkın ateşinde yanmış yetim gönül هر ځلې مې ته په مڼې په سر وهې ښکلې جلۍ ها یو ځل دې هم په سمه توګه مڼه رانه کړه چې ویې خورم کرمه 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 ته ژوندی یې شکر دی ژوندی یې خدایه ډېر زیات شکر مه ژاړه وګوره زه دلته یم ولې دې ما نه خبره پټه کړې وه یو څه موده باید همداسې پټ وای خو وګوره ما هم ونه شو زغملی ستا مخې ته یم آفرین زه دې پیدا کړم زه خو وایم ته باید اسکاره شې تا کې دا هوښیارتیا شته اوه کرمه ټوکې مه کوه ته تل همداسې خانده آسې تر کله به داسې پټ ژوند کوې ها تر څو چې د بشیر ماته ونه وینم زما لپاره ژوند کول حرام دي کرمه بشیر یاسمین تختولې ده د هغې موقتي نکاح تړي خیر دی ورسره مرسته وکړه یاسمین څوک ده هغه نجلۍ چې دا مڼه دې ورته ورکړې وه هغې ما سره په دې سختو ورځو کې ډېره کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه
خیرات دی هم دی راځه چې ځو ملا مونږ چیرته ځو جلې چمتو ده هغه قسم راغلی زر تر زره باید دغوی نه کابو تړو حالا راځه ووایه چیرته ځو نور به چېرته ځو ملا د نکاح کور ته سمه ده زه مې جامې بدلوم ته هم دلته په تماشه د مقطع نکاح کور ته د نکاح تړلو لپاره ځو زر راشه بله ابراهیمه خبر راغی زمریه اوس عملیات پیلوو واوره اورم جګړن صاحب د مقطع نکاح کور ته تللي دي هغه جلۍ باید وژغورو یوه ډله چمتو که داسې به بشیر بیل فلم ونیسئ بیا به سره خبرې وکړو پوه شوم جګړن صاحب خدایا د غره له شپنیزو عملیاتو نه دا د کور کار سخت دی خدای دې وکړي چې زما نصیبم زر تر زره خلاص شي او زر واده وکړم حالا دا جامې واغونده وروسته به د نکاح وتړل شي زر ځان چمتو که مخ دې ومینځه اوس کانه جامې دغې ته ورکړې اوس به خان صاحب راشي ور مې کړې اندېښنه مه کوه بله خدایا ډېر شکر دی چې زه یم یاسمین یاسمین چې ما سره مرسته وکړه زما موقتي نکاح تړي خیر دی ما وژغوره خان صاحب په خیر راغلی څه مو وکړل میلمه چېرته دی دا نه دی خان صاحب هم دی او ملا به هم اوس راورسېږي دا کار باید خلاص کړو سبا ده خان صاحب یاسمین ته چیرته یې ووایه چې چیرته یې چې ما سره مرسته وکړه زه یې بازار ته نږدې کور ته راوستلم څه کېږي ما وژغوره تر اوسه دې جامې نه دي اغوستي زر کوه واغونده خان صاحب په تمه دی بله بله یاسمین بله خدایا زه څه وکړم څه وکړم کرم ته زنګ وهم موبایل ته دې ځواب ورکړه هیله کوم کرمه موبایل ته ځواب ورکړه نور نه لوبه پای ته ورسېده ونیول شوې
کرما ولې ځواب نه راکوي؟ خدایه ته راسره مرسته وکړه. زه در سره مرسته کوم یاسمین، مرسته در سره کوم، هرومرو دې ژغورم. بله ابراهیمه، زه یم آسیا. خان صاحب درته ډېر په غوسه دی، مخ پټیا. ښه کلک خو دې وتړه که نه؟ هو ومې تړه. هله راځه چې موټر کې پخواني ډیپو ته بوځو. سمه ده. هغوی څه شول وزګانه؟ دروازې سره دی، اوس به راشي. ډېر ښه. موږ ولې دلته راغلي یو؟ د ماقتې نکاح کور ته باید تللي وای. ځکه چې هغه مخ پټي سړي سره مې یوه کوچنۍ لوبه وکړه، بس هم دومره. هر څوک چې هغه ته خبره سوي باید هغه پیدا کړو. دا ځل د هغه سړي کار ختموم ملا صاحب. ډېر ښه پلان مو نیولی. آفرین دې وي په تاسو. هله راځه چې دننه راشو او دا کار خلاص کړو. که ستاسې اجازه وي زه به تازه اودس وکړم خان صاحب. سمه ده، خو بیړه وکړه. دلته اودس کولی شي. حالا زر کوم ولته ځواب ورکړه. خان صاحب خیر دی، داسې به کوئ، ما پرېږدئ چې لاړه شم. څه شوي متینه؟ بله خان صاحب، هغه مخ پټی مې ونیوه. کوم ځای چې تاسې ویلي وو هلته یو. آفرین دې وي پته. ما چې دلته خپل کار خلاص که زر به هلته درشم متینه. ډېر پې پام کوئ، کومه ستونزه نه غواړم. سمه ده. خان صاحب خیر دی، زارۍ درته کوم، ما پرېږده چې لاړه شم. خوله دې بنده که جلۍ. حالا مولا تا ته په تمه یو، بیړه وکړه. درځم. دا دی خلاص شوم. بشیر ته تلو مه ایښې ده. ماقتې نکاح کور کې نه یو، داړه بازار ته نږدې یوه کور کې یو. خدایه ته له کرم نه ساتنه وکړه. دوی خپله په خپله لومه کې راګیر کړه. حالا نظر کوم ملا صاحب. د څومره وخت لپاره غواړې چې ورسره نکاح وتړې؟ د یو ساعت لپاره یې وتړی بسنه کوي. ته لاړ شه، د باندې ودرېږه. وروسته به خان صاحب راشي، هغه راوله. سمه ده. وبه ګورو چې د دې ماستر شاه څوک دی.
د دې نکاح په بدل کې څه غواړې؟ هیڅ هم نه غواړم. خیر دی ما پرېږدئ چې لاړه شم. خیر دی دوام ورکه مولا. داسې خو نه کېږي، باید یو څه وغواړې. قانونو نکاح مو نشم تړلی. دا کور کلا بند کړئ. تاسې دواړه له ما سره پاتې شئ. بلې آس یې. هو راغلو. اندېښنه مه کوه. یاسمین ژغورو. واخله د دې نکاح په بدل کې د دا ډالۍ واخلي. حال نو دا کار خلاص کا مولا. حالا نو ځوانه ته چېرته یې راورسېږه؟ یاسمین لعنت دیوی. خان صاحب څه وکړو؟ حمدي له شا دروازې نه تښتو. منډه که. دننه کسان ټول ونیسئ. یو کس د امبولانس ته خبر ورکړي. د یاسمین ګلونه ډېر کلک وي. دوره په اسانۍ ماته نه مني. ته یې وزغمه یاسمین. حمدي راځه. زر کوه راځه چې لاړ شو. ټول کارونه مو برباد شوه. لږ تر لږه د هغه مخپټي کار خو باید خلاص کړو. موټر کې کښېنه. لږ ورو پام کوئ. دا کسان قرارګاه ته بوځئ. جلۍ څنګه ده؟ نه پوهېږم خو هیله لرم چې ښه شي. جګړن کرم نه کوم خبر شته دننه دی؟ یعنې څنګه؟ هغه تاسو سره یو ځای نه و؟ هغه تاسو ته ونه ویل چې موږ دلته یو؟ موږ تاسې یې وویل. موږ جګړن کرم سره اړیکه ونه شوه نیولی. فکر مې وکړه چې دلته به وي ځکه دلته راغلم. ای واه، بشیر هغه ته لومړی ښه وه د نکاح په پخواني کور کې. هله راځه چې هلته لاړ شو. منډه دننه دی؟ هو دننه دی. بام چمتو دی؟ هو چمتو دی. ډېر ښه. یو ځله د مخپټي سره خبرې وکړم. وروسته له هغه به ټوټې هم څوک پیدا نه کړي. راځه حمدي. راځه. و دې لیدل حمدي؟ زمونږ مخ پټیا تل دلته مونږ ته خپل مارک ته پته ما دی. ښه مخ پټیا څومره په اسانۍ مې لومه کې وغورځولې. اوس پوه شوه چې بشیر کراته سره ځان وهل څه معنی لري؟ ها مخ پټیا. وبه ګورو چې ته څوک یې. متین خان صاحب هغه وتښتېده. ظالمان دې باید دوزخ ته لاړ شي. خان صاحب د بم په یارولو کې ستونزه پیدا شوې. وخت یې پوره کېږي. ذره وځئ هله. حمدي خان صاحب
ځان ته پلانونه جوړوي، خو خدای هم ځینې پلانونه لري. بشیر خانه، ظالم باید دوزخ ته لاړ شي. کرمه آسیه، آسیه، کرمه ډېره وډاره شوم چې په تاسو ونه شي. څو ځلې مې زنګ وواهه، ځواب دې رانه که. بیا وتښتېدم او دلته راغلم. سمه ده، سمه ده، هر څه تېر شول. که په تاسو شوي وای ما به څه کړي وو. ډېر شکر چې ښه یې او ما سره یې. له دې وروسته به تل له تا سره اوسم ګرانې. د ژوند ښکلې ورځې موږ ته په تمه دي. نور به هېڅکله یو بل نه جلا نه شو. خیر دی، ما یوازې مه پرېږده. آسیې، زما ګرانې، زه څنګه کولی شم دا لاسونه خوشې کړم؟ نو ستونزې پای ته ورسېدې؟ پای ته ورسېدې. له دې وروسته به د کتاب په پاڼو کې یوازې زموږ د مینې کرښې لیکل کېږي. دغه خپرونه د پارټي انرژي جسمي او ذهني پیاوړتیا کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.